السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحت اوسئ. د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. مخکې له دې نه چې نوي لوست باندې پیل کړو، په تېر درس باندې به لږ رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، تاسې په تېر لوست کې څه ولوسته؟ زړې لرونکي نباتات. البته کوم زړې لرونکي نباتات؟ پټ زړې لرونکي نباتات. دا کوم نباتات وو؟ هغه نباتات دي چې د دوی زړې د میوو په وسیله سره پوخ شوي دي او یعنې زړې موږ او تاسو ته په سترګو نه ښکاري. څه اهمیت لري دا نباتات؟ دا نباتات هم زموږ او ستاسو په تغذیه کې، خوراکي توکو کې، همدارنګه په زینت کې زینتي بوټي دي. همدارنګه د پروتین مهم منبع دی، لکه لوبیا، عدس، دالونه، مشنګ، نخود او داسې نور. همدارنګه په مستقیم ډول موږ ګټه ترې اخیستلی شو، لکه د پروتین د مهمو منابعو نه یې، د میوو نه یې، د سبو نه یې. همدارنګه غیر مستقیم ګټې موږ او تاسو وویلې چې حیوانات د دې د واښو نه کار اخلي، چې په نتیجه کې حیواناتو نه موږ د شیدو همدارنګه د غوښو نه ترې نه استفاده کوو. نو دا نباتات پر ځینې نباتات ډېر مهم نباتات دي. مخکې له دې نه چې په نوي درس پیل وکړو، غواړم چې د دې درس مهم موخې تاسو ته وړاندې کړم. زموږ او ستاسو مضمون بیولوژي دی، ټولګی مو 8 دی، 3 فصل دی، 22 او 23 صفحه د کتاب دی. ستاسې عنوان پر زړې نباتاتو ډلبندي او یو مشیمه نباتات، چې زه عبدالصمد مسلم به تاسو ته وړاندې کړم. موږ او تاسو به انشاءالله د دې درس تر پایه پورې په دې وتوانیږو چې یو مشیمه نباتات وپیژنو، همدارنګه دې نباتات څخه ښه ګټه واخلو، همداراز په ساتلو کې ښه هڅه وکړو. دغه ذهنیت به انشاءالله د درس تر پایه پورې موږ او تاسو ته پیدا شي. اوس راځو خپل اصلي درس ته. د پټزړو نباتاتو ډلبندي. ډلبندي، طبقه بندي یا صنف بندي، درې واړه یو شی دی. پټزړي نباتات په مجموع کې په 2 ډوله دی. څو ډوله دی؟ 2 ډوله. یو مشیمه او 2 مشیمه. چې یو مشیمه یا یو پله هم ورته وایي، یو پله‌ای، او 2 مشیمه ته یې 2 پله‌ای. لاتیني نوم یې څه دی؟ یو مشیمه ته یې مونوکاتلیدون او 2 مشیمه‌ای ته یې دایکاتلیدون. یو مشیمه‌ای ته یې مونوکاتلیدون او 2 مشیمه‌ای ته یې دایکاتلیدون وایي. مونو یعنی یو، کاتلیدون مشیمه یا پله، دای یعنی 2، کاتلیدون پله. په مجموع کې په 100 ډوله دی. پټزړي نباتات په 2 ډوله دی. یو مشیمه‌ای یا یو پله‌ای یا مونوکاتلیدون، 2 مشیمه یا 2 پله ورته وایي یا دایکاتلیدون.
په مجموع کې په دوه ډوله دی. دا نباتات مهم ځانګړتیاوې لري. یو ځانګړنه دا ده چې تخم یې یوه پله یا مشیمه دی. یو مشیمه ای او د یو مشیمه ای د یو مشیمه ای نباتاتو ځانګړنې څه دي؟ تخم یې یوه پله یا یوه مشیمه ده. بله ځانګړنه یې څه دی؟ خپرې یا منشعب ریښې لري. بله ځانګړنه یې دا ده چې د پاڼې رګونه یې موازي دي. او بله ځانګړنه یې دا ده چې انتقالي انساج یې خپاره دي. بله ځانګړنه یې دا ده چې د پاڼو نری پاڼې دومبرګې پټ دی. دا یې بله ځانګړنه ده. بله ځانګړنه یې دا ده چې د تیغ وهلو په وخت کې یو تیغ وهي. ولې یو تیغ وهي؟ ځکه چې یو مشیمه دی، یوه پله لري. ګرانو زده کوونکو، دا د یو مشیمه‌ایي نباتاتو ځانګړنې دي. په تصویر کې تاسې وګورئ، تاسو ته به ښکاره شي چې دا نباتات څه ډول دی. او زه باید د دې تصویر لږ لږ بیلګې تاسو ته په تخته کې ولیکم. ځانګړنه خو تاسې وویلې چې یو مشیمه‌ایي نباتات په مجموع کې پرځای نباتات په دوه ډوله دی، چې یو مشیمه‌ایي یا یو پله او بیا دوه مشیمه‌ایي یا دوه پله یي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د ډلبندۍ په څنګ کې یو مشیمه‌ایي نباتات دی. یو مشیمه‌ایي نباتات ځانګړنه یې دا دی چې تخم یوه پله یا یوه مشیمه لري، خپره یا منشعب ریښې لري، د پاڼې رګونه یې موازي دي، انتقالي انساج هم خپره دی، نری پاڼې دومبرګې پټ دی، د تیغ وهلو په وخت کې یو تیغ وهي. دا یې ځانګړنه دی. د مثال په ډول تخم په دې شکل باندې یوه مشیمه لري، یعنی یوه پله دی. که چیرې دوه پله یي نو لکه د لوبیا په څیر باندې بیا دوه پله کېږي. اما دا یوه مشیمه‌ایي چې دی یوه پله دی، په دې شکل تخم لري. نو ځکه چې کله تیغ وهي
نو یوه پاڼه د ځمکې د منځ نه راوځي، یعنې یو تیغ وهي، ځکه چې یوه پله دی. همدارنګه د دې نبات انتقالي انساج یعنې زایلم او فلویم یې که وګورو نو په دې شکل باندې دی، خپاره دي سره. انتقالي انساج په ځانګړنو کې موږ وویل چې انتقالي خپاره انساج لري. همداراز موږ او تاسو وویل چې د دې نبات پاڼې د پاڼې رګونه یې موازي دي، یعنې پاڼې په دې شکل موازي رګونه دي، د پاڼې رګونه یې په دې شکل دي، موازي دي، موازي. دا یې بل ځانګړنه ده. همدارنګه بله خاص ځانګړنه هم لري. دا د دې نبات ګلونه 3 عددي ګلونه لري. په دې شکل باندې ګلونه په دې شکل دي، یعنې درې پاڼیز ګلونه دي، درې پاڼې لري. دغه نباتات لکه چې مخکې موږ او تاسو وویلې د تغذیې لپاره ډېر مهم نباتات دي چې اکثره زموږ او تاسو غلات تشکیلوي، لکه غنم، جوار، اوربشې او همدارنګه زینتي ګلان لکه زنبق، لاله، سنبل او داسې نور. همدارنګه زموږ او ستاسو میوې مهمې برخې دي. همدارنګه د لرګو لکه بانس او نای لرګي هم د همدې یو مشیمه‌ایي نباتاتو څخه دی. تاسو پوهیږئ چې د بانس نه مختلف د لرګو وسایل جوړیږي، لکه د پوښښونو، د زینو او همداسې نور ورڅخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه ګني هم د دې نباتاتو له جملې څخه دی چې پوهیږئ چې د ګني څخه موږ او تاسو هم د اوبو څخه هم د شکر یا د بورې په جوړېدو کې له ده څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه د دې نباتاتو ریښې څه رقم ریښې لري؟ منشعب ریښې لري. د یو مشیمه‌ایي نباتاتو ریښې منشعب دي، خپاره دي. یعنې مستقیمې ریښې نه لري. منشعب ریښې لري. ګرانو زده کوونکو، یو مشیمه‌ایي نباتات کوم نباتات دي؟ هغه نباتات دي چې دوی یوه مشیمه لري یا یوه پله لري. نو چې کله تیغ وهي د ځمکې نه سر وچتوي نو دی 2 پله نه لري، یعنې یوه پله یا یوه تیغه د ځمکې د سر نه راوځي، ځکه چې دا یو پله یي نبات دی. همدارنګه د دې پاڼې
د پاڼو څخه هم موږ دا نباتات پیژنو چې د دې نباتاتو پاڼې د پاڼې رګونه یې موازي دي. پاڼې رګونه یې موازي دي. ریښې څه ډول دي؟ ریښې منشعب دي، خپاره دي، سیده ریښې نه لري. همدارنګه انتقالي انساج هم خپاره دي. انتقالي انساج تاسو پوهیږئ چې زایلم او فلویم دی، چې زایلم یې د ریښو څخه غذایي مواد، توکي د نبات نورو برخو ته رسوي، او فلویم یې په پاڼو کې یا په ډنډرو ساقو کې چې کوم شیره جوړیږي دا د نبات په ټولو برخو کې توزیع کوي. دا اوس ستاسې د نن ورځې درس. نن موږ او تاسو څه ولوسته؟ د پرزړو نباتاتو ډلبندي او بیا په دې ډله کې یو مشیمه‌ایي نباتات. په مجموع کې پرزړي نباتات په څو ډوله دی؟ په دوه ډولو. یو مشیمه‌ایي، یو پله‌ایي یا مونوکاتیلیدون، او بله یې دوه پله‌ایي یا دوه مشیمه یا دایکاتیلیدون. او بیا موږ یو مشیمه‌ایي نن ولوستی چې یو مشیمه‌ایي نباتات هغه نباتات دي چې یوه مشیمه یا یوه پله لري. ځانګړنه یې دا ده چې د دوی پاڼې موازي رګونه لري، د دوی ریښې منشعب یا خپاره دي، انتقالي انساج هم خپاره دي. همدارنګه بله ځانګړنه یې دا وه چې د دوی د تیغ وهلو په وخت کې هم د دوی یوه تیغ د ځمکې سر ته راوځي. د دې نه هم موږ پوهیږو چې کله یو نبات د ځمکې د سر نه یوه تیغ ووهه نو پوهیږو چې دا څه ډول نبات دی؟ یو پله‌ایي یا یو مشیمه‌ایي نباتات دی. همدارنګه د دوی د ګل د ټوټو شمیر درې عددي دی، یعنې درې مضربه دی، درې پاڼې ګلونه لري. همدارنګه د تذکیر، تانیث، اعلی، کاسبرګ ګلپاڼې دا ټول درې عدده دي. همدارنګه اهمیت یې څه دی د دې نباتاتو؟ زموږ د تغذیې لپاره مهم نباتات دي، لکه غنم، جوار، اوربشې. همدارنګه د میوو له لحاظه دا نبات ډېر مهم دی. همدارنګه زینتي نباتات دي، د زینت لپاره موږ له دغو نباتاتو څخه کار اخلو. همدارنګه د لرګو لپاره لکه د بانس یا د نی د لرګو نه کار اخلو. همدارنګه ګني هم د همدې نباتاتو له جملې څخه دی چې ډېر اقتصادي اهمیت لري. ګرانو زده کوونکو، دا اوس ستاسې د نن ورځې درس. اوس تاسو ته کورنۍ دنده سپارم. کورنۍ دنده به ضرور راوړئ، ځکه چې ستاسو په نمرو کې حسابیږي. د نباتاتو د پټزړو نباتاتو ډلبندي او د پټزړو نباتاتو ډلبندي او د یو مشیمه نباتاتو لیست جوړ کړئ. دا اوس ستاسو د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به انشاءالله دوه مشیمه‌ایي نباتات مطالعه کړو. نور په لوی الله سپارم. د خدای په امان.